الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دا یو داسې وظیفه ده، داسې ذکر دی چې زړونه بدلوي. یوازې څو دقیقې دا ذکر او دا وظیفه او سکون احساس کوي. که غمونه لري دا ذکر واوره د هرې ستونزې لپاره قوي روحاني وظیفه ده. دا ستا ژوند په دا ذکر سره بدلیدای شي. دا وظیفه د رزق، سکون او برکت دروازې خلاصوي. هره ورځ دا وظیفه ووایه او فرق بیا وګوره چې څومره په انسان په زندګي کې بیا فرق راځي. د زړه سکون غواړې، دا وظیفه ذکر شروع کړه. دا وظیفه هغه ذکر دی چې ناامیدي ختموي او دا وظیفه د کامیابۍ پټ راز دی. که مشکلات زیات وي دا وظیفه مه پرېږده. دا وظیفه د ایمان قوت او رڼا زیاتوي. یوازې په اخلاص سره دا وظیفه وکړه، معجزه یې وګوره چې دا وظیفه ذکر د انسان تقدیر بدلولی شي او دا وظیفه زرګونه خلکو ته سکون ورکوي. خو د هغه چا وظیفه ډېر تاثیر لري کوم چا چې په زندګي کې تقوا زیاته ده. د هغه چا وظیفه ډېر ژر تاثیرات پیدا کولی شي، ډېر ژر مجربه کېدلی شي، ډېر ژر انسان ته فایده ورکولی شي. که چیرې ما او تا غواړو کاروبار مې خلاص شي، ژر کاروبار چې په خلاصېږي، ژر چې نکاح په کېږي، ژر چې رشته په پیدا کېږي د خپلې خوښۍ، ژر چې د خپلې خوښۍ نوکري په پیدا کېږي، ژر چې د خپل مزاج مطابق اولاد په پیدا کېږي. دا تاثیرات به کله ما او تا ته د وظیفې څخه په لاس راځي هغه وخت که چیرې ما او تا د تقوا لاره اختیار کړو. لکه ډاکټر چې مریض ته پریز ورکوي چې ته شوګر یې خوږه به نه خورې، ته بلډ پریشر یې غوړ به نه خورې، مطلب مالګه به نه استعمالوې. دا رقم هر قسم مریض ته ډاکټر خپل پریز ورکوي. نو روحاني شفا او روحاني علاج یوازې په کولو نه دی بلکې پریز هم غواړي. دا روحاني علاج دی، دا روحاني دوا ده چې ته استعمالوې چې دا ذکر او دا وظیفه شروع کوي. نو دا چې ته کوې د دې لپاره به لازماً ورڅه پریز. کوم سړی چې د ګناه کبیره وسه پریز کوي د هغه وظیفه یو فصل چنده تاثیر ژر کوي، یو فصل چنده ژر مجربه کېږي، ژر پیدا راوړي انسان. کوم سړی چې د حرامو څخه ځان ساتي د هغه وظیفه یو په زر چنده زیات تاثیر کوي. کوم سړی چې د تقوا لارې اختیار کوي د هغه تاثیرات در بې تقوا انسان یو په زر چنده زیاتېږي. کوم سړی چې د تقوا لارې اختیار کوي د هغه دعا ژر قبلېږي. نو وظیفه هم دا ده د دې دپاره پرهیز دا دی چې څومره سړی د حرامو څخه ځان ساتلی شي، څومره د تقوا لار اختیارولی شي، څومره د ګناه کبیرو څخه ځان ساتی شي، څومره د بدنظرۍ څخه ځان ساتی شي، د هغه وظیفه به وظیفه وي. حتی داسې هم کیدی شي چې په یوه ورځ وظیفه دی دی هغه کار او هغه مقصد ته ورسیږي. ففضل د الله جل جلاله چې دی یې غواړي او په دې شرط سره چې د تقوا ورسره کوي. او دویمه ډېره مجربه طریقه د وظیفې دپاره هغه دا ده چې د وظیفې سره یو څه صدقه کول. دا ډېر لازمي کار دی، دا ډېر مجرب کار. که یو سړی غواړي چې زما د یوې ورځې محنت دی په وظیفه کې ضایع نه سي، خپل ځای دې ولګېږي، خو چې کومه وظیفه یې وکړه د وظیفې سره سات سات به یو څه صدقه هم کوي. دا دومره مجربه خبره، دومره په تجربه سوې خبره د وظیفې دپاره په تاثیرات. نو د وظیفې تاثیرات چې ما او تا څومره ژر غواړو. زما او ستا څومره کاروبار بند دی، څومره د نکاح په مسایلو کې ګرفتار یو، څومره د نوکرۍ پسې پریشان یو، څومره د اولاد په زندګۍ کې پریشان یو. دا ټولې پریشانۍ حل کېدی په تقوا سره، د ګناه کبیرو په پرېښولو سره، د حرام په پرېښولو سره، د بدنظرۍ په پرېښولو سره، د غلط حرکاتو په پرېښولو سره کېږي. نو زما او ستا د یوې ورځې وظیفه هم تاثیر لري، د دوو ورځو د هم لري، د درې ورځو د هم لري، د څلورو ورځو د هم لري. مختصراً زه تاسو ته اوس د دغه وظیفې یو اسانه طریقه ذکر کوم. ډېره به اسانه هم به نارینه کوی شي، هم به زنانه، هم به کوچنۍ کوی شي، هم به حتی بوډاګان خلک به هم کولی شي. د سهار د لمانځه وروسته چې فرض لمونځ ادا شو په هغه ځای باندې کښېنه، 3 واره په سر کې 3 واره په پای کې درود ووایه. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد. دا درود ویلی شي یا صلی الله علیه وسلم ویلی شي. 3 واره په سر او په پای کې ووایه. په مابینځ کې 100 واره الله اکبر وظیفه وکړه. الله اکبر. ماپښین چې لمونځ وکړي، فرض لمونځ وکړي، سنت یې وکړه، وروسته کښېنه 3 واره درود شریف په سر کې، 3 واره په پای کې، په مابینځ کې 100 واره الله اکبر ذکر وکړه. دریم چې د مازدیګر فرض لمونځ وکړي، کښېنه پر هغه ځای باندې په اخلاص باندې، په توجه باندې خپل زړه ته، خپل نفس ته متوجه شه،
سترګې پټې کړه د وظیفې په شکل باندې کښېنه 3 واره درود شریف په سر کې 3 واره په پای کې په مابینځ کې الله اکبر سلواره ووایه او ماښام چې دی بیا سلواره ووایه 3 واره درود په سر کې 3 واره په پای کې سلواره په مابینځ کې الله اکبر وظیفه کول او مقصد داسې د فرض وروسته کښېنستلې 3 واره درود شریف په سر کې 3 واره په پای کې او په مابینځ کې الله اکبر وظیفه کول بیا به ته د دې تاثیرات ووینې چې دا څومره تاثیرات یې پر ما باندې څومره ښایسته ذکر او وظیفه ده د دې مجربوالي به ته وګورې چې دا څومره مجربه طریقه ده د ذکر لپاره دا یوه ورځ په 2مه ورځ به بیا په سلسل واره دغه ورځ 2مه ورځ هم پوره کړي دا رقم به 3مه ورځ پوره کړي دا رقم 4مه دا رقم 5مه دا رقم 6مه دا رقم به ته دا ذکر جاري ساتي او صدقه به ورسره کوي او ستا مقصد به الله حاصلېږي ستا مقصد به ضرور حاصلېږي خو یقین غواړي ته به یقین خامخا په یقین سره به دا وظیفه کوې چې الله جل شانه ته به دومره سخت یقین پر الله باندې کوې په دغه وظیفه باندې الله ماته شفا راکړي زما کار په حل کېږي خو دا شرط دی چې توبه به کاږي د حرامو څخه به ځان ساتي د بدنظرۍ څخه به ځان ساتي د دې شام څخه به ځان ساتي هر وظیفه د دنیا پرهیز غواړي هر وظیفه د دنیا پرهیز غواړي د کوم چا وظیفه چې تاثیر ژر وکړي په هغه کې اخلاص دی هغه انسان کې تقوا ده هغه انسان پرهیز کړی دی هغه انسان د بدنظرۍ څخه پرهیز کړی دی په هغه کې یو داسې عمل چې الله ته قبول نو دغه وظیفه هم ژر قبول زما او ستا وظیفه هم قبلیږي ما او تا هم ناامیدي نه کوو خو دا د تقوا لار به اختیاروو د ګناه کبیرو څخه به ځان ساتو د حرامو څخه به ځان ساتو د بدنظرۍ څخه او صدقه به د ورځې روزانه کوو د دا وظایفو د سلسلې په خاطر زموږ سره راسره اوسئ په دعاګانو کې مې یا ساتي. السلام علیکم.